السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پښتو ادبي کروان د ګروپ ټولو ملګرو ته سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. رفیق الله رفیق دا ور ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا تپوسونه راغلي دي استورا ستوي، په شعر او نثر کې مثال راوړي، حماسي اشعار ستوي او حس امیزي ستوي کیږي. اول خبره خدا جوته چې په دې سیزونو باندې مې دومره سر خلاص نه، اوس مې د محترم استاد حافظ فرید فګار شینواری صاحب میسجونه واورېدل، نو هم هغه خبره به تکراروم کوم چې د کړې دي د کاج دنه مې زده کړې، خو صرف د حاضرۍ او د تمرین په نیت باندې خپل نظر شریکوم. استورا لکه څنګه چې استاد محترم ویل اساطیر دا جمع ده، او هغه خبره، هغه کیسې، هغه داستانونه چې په هغه کې د پیریانو او دیوانو خبرې وي، هغې ته اساطیر ویل کېږي. یعنی په لنډو الفاظو کې به موږ دا ووایو چې هغه خبرې اترې، هغه کیسې، هغه داستانونه چې حقیقت یې معلوم نه وي، یعنی سم مستنده خبره د هغې په متعلق باندې نه وي. لکه مثال په توګه باندې د کوه کاف خبره کیږي، هغه په شعر کې د یوه سندره مثال دی: ستا د حسن به څه وایم که کوه کاف ته چرته لاړې، دا مې واوره در سره به خاپیري کور ته راځي. اوس د کوه کاف خبرې چې کومې دي چې هلته خاپیري اوسېږي او دیوان دی، دا څه بنیاد یې نشته. اوس پته ولګېده خلک هغو ځای ته لاړل چې هېڅ هم نشته، نه پیریان شته، نه خاپیري شته، نه دیوان هلته شته، خو بس هغه په شاعري کې یو روایت را چلېدلی دی چې هلته خاپیري اوسېږي، او د خاپیرۍ په متعلق باندې هم دا ویل کېږي چې دا ډېرې ښایسته وي. نو دا استوره ده. دویمه حماسي اشعار څه ته ویل کېږي؟ په شعر او نثر کې مثال راوړي. دلته کې د یو خبره خو ماته غلطه پکې ښکاري، ځکه چې دلته حماسي اشعار څه ته ویل شي. تپوس دا شوی دی او وروسته ورسره راغلي دي چې په شعر او نثر کې یو ځل اشعار ورسره ولیکل شول، نو بیا په شعر کې خو مثال راوړلی شي، خو په نثر کې بیا هغه ممکنه نه ده. حماسي اشعار، حماسي اشعار هغې ته ویل کېږي چې په هغه کې د بهادرۍ خبره شوې وي، د ځان یا د خپل قوم یا د خپل نسل د بهادرۍ او د غیرت او ننګ خبره شوې وي، هغې ته حماسي اشعار ویل کېږي. په اشعارو کې مثال لکه څنګه چې استاد محترم فرید فګار شینواری صاحب پیش کړو، امیر کروړ چې د پښتو ړومبی شاعر ګڼل کېږي، هغې کوم اشعار چې مونږ ته رسېدلي دي هغه حماسي اشعار دي. زه یم زمرې په دې نړۍ له ما اتل نشته، بل په زابل نشته، یعنی د خپل ځان بهادري یې ښودلې ده، نو دا حماسي اشعار دي. او حس امیزي دا پنځه حواس په انسان کې دي چې حواس خمسه ورته ویل کېږي. حواس خمسه، حواس د حس جمع ده او خمسه پنځو ته ویل کېږي. پنځه حواس دي: سترګې دي، خوله ده، پوزه ده، او سرمنده، او پنځم غوږونه دي. د هر یو حس خپل خصوصیات دي. لکه په غوږونو باندې مونږ اورېدل کولی شو، په سترګو باندې لیدل کوو، داسې په ژبه باندې ذایقه څکو، او سرمن چې کومه ده جلد دا بیروني چې کوم افیکټس دي هغه مخصوصوي. اوس لکه څنګه چې استاد محترم وویل، حس امیزي د یو حس بل حس ته منسوبول، او په شعر کې اکثر مثال چې مونږ ګورو نو په سترګو کې خبرې کول دا اکثر په اشعارو کې استعمالیږي. لکه اکثر شاعران دا وایي چې په ژبه باندې دومره خبرې نه کېږي لکه په محفل کې په سترګو باندې چې خبرې کېږي. او سترګې خو خبرې نشي کولی، خو چې صرف مونږ کتل کوو په هغه باندې پوه شو چې دا وایي، دا ویل غواړي. نو دا خبرو هغه حس د ژبې دی، د خولې دی، او هغه مونږ منسوب کو سترګو ته، نو دې ته حس امیزي ویل شي.